روجا د الله د طرف نه د انسانانو د پاره د جهنم نه یو ډال دی. جهنم د الله تعالی په مخلوقاتو کې د انسانانو د حساب او د کتاب د پاره یو خطرناک ترین ځای راغلی. زمونږ عقیده او زمونږ رأی دا ده چې جهنم او جنت دواړه اوس الله تعالی پیدا کړي دي، فعلا موجود دي. او په خوا زمانه کې یو ډله تېره شوې او هغې ته به معتزله وي. د معتزله رأی دا ده چې جنت او جهنم فی الحال موجود نه دي، دا به بیا پیدا کیږي. دا زمونږ رأی نه ده. جنت هم الله تعالی اوس موجود کړی دی، موجود دی فعلا فی الحال اوس جنت موجود دی. دا زمونږ رأی ده. ځکه حدیثو کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اختر په اوله ورځ باندې د جنت زیبایش او د جنت آرائش او د جنت ډول او سنگار پرشتي شروع کی، او دا تر د بل کاله پورې کیږي صرف د رمضان لپاره. اوس پته وی چې صرف د رمضان لپاره کیږي، نو دا مخکې چې شوي دي نو دې کې زیاتې راځي. او دا خو د الله تعالی نعمتونه دي، روح المانی نقل کړي دي. یو خبره ځان سره یاد ساته، دا جنت داسې شی نه دی راغلی چې ستا یو بنګله راته به پکې ټول ورځ ناست دی او تاویږي او را تاویږي به د مولیانو او د طالبانو خبر او دا او یا خوري به یو کله به یو ته ګورې کله به بلې ته ګورې چې او یا نه که نه چې چې 500 شي که نه. خو چې کله ډېر وخت تېر شو نو انسان کله ناکله ملل زه څه ترجمه وکړم، کله ناکله ویزاره شي. څه شي؟ ویزاره شي. ګوره خلک د سیل سپاټۍ له لاړ شي، سیل سپاټۍ نه چې کله لاړ شي، پکنیک نه چې کله لاړ شي، بس هغه یو ورځ خوند کوي. 2 ورځې 3 ورځې مرګ ته چې لاړ شي، کالام ته چې لاړ شي، سوات ته چې لاړ شي، یو ورځ 2 ورځې 3 ورځې خوند کوي. چې 4م او 5م او 6م ورځ دې پکې راغله که نه، لاړه به د دې ځای له راشي، الله خپل کلي لازم یا څه الله خپل کلي لازم ځان رسوم. نو دا خو ډېره ګران کار دی چې دا جنت وي او د جنت کې سړی بس په یو ماڼۍ کې او په یو بنګله کې د حورو سره ناست وي او بس دا میوې خوري او دا شراب څکي او دا پیس کي او دا شات خوري. او 15 لکه کاله 15 لکه کاله هم نه دي که نه، څو نه دي؟ 15 لکه نه دي. ښه وایي حضرت امام غزالی رحم الله فرمایي په احیاء العلوم کې، ستاسو په خیال به په دې جومات کې څونه د شړشمو دانې راځي؟ تاسو شمارلی شئ؟ ډېر ګرانه. بیا به په دې ټول تنګي کې څونه د شړشم دانې راځي؟ د شړشم دانې څونه؟ بیا به په دې ټول پاکستان کې څونه د شړشم دانې راځي؟ بیا به په دې ټول دنیا کې څونه د شړشم دانې راځي؟ چې دا ټول دنیا د شړشم د دانو ډکه شي او یو مارغه راځي 1000 کاله پس د دې نه یوه دانه اوچتوي، نو دا دانې به ختم شي، خو د جنت او د دوزخ ژوند نه ختمیږي. تاسو ګوره نه ته سوچ کوه پیر صاحب چې یو مارغه راځي او صرف د جومات کې د شړشم دانې پرتې وي، هغه بیا 1000 کاله پس اوچتوي. د دې حساب د کلونو انسان دماغ وړقي، نو پاتې لا دا چې را ټوله دنیا د شړشم د دانو ډکه شي او مارغه د دې نه 1000 کاله پس یو دانه اوچتي، نو دا به ختم شي، دا به ختم شي، خو د جنت او د دوزخ ژوند نه ختمیږي. زموږ رأی دا دی چې دوزخ نه ختمیږي. پخوا زمانه کې یو مولا تیر شوی دی، ابن تیمیه ورته ویل کېږي، او د هغه شاګرد ابن قیم ورته ویل کېږي. صفات تصریحات یې کړي دي. او زموږ کومو مولیانو چې د دوی کتابونه نو کتلي که نه، نو وی دا تاسو په ابن تیمیه پسې ملنډې واخئ، سپکې خبرې کوئ. هادي الارواح ورته ویل کېږي. د تانوي صاحب اوس یو کتاب راغی البدایع ورته وایي، نوم دا د تانوي صاحب اخیرنی کتاب.
اولنې رساله پکې د ابن تیمیه او د ابن قیم پرد باندې رااله دا اوس راغی ښه کتاب اوس راغی سخت کال راغی مخطوطونه جمع شو او هغه کې وایي چې د ابن قیم او د ابن تیمیه را اداره چې دوزخ په فنا کیږي دا دوزخ په ختمیږي دا زمونږ رائے نه ده دا د غلطو خلکو رائے ده زمونږ رائے دا نه ده خالدین فیها ابدا زمونږ رائے دا ده چې جهنم کې به دا جهنمیان تر ابده پورې پراته راغلي وي دا زمونږ رائے دا ده د قرآن رائے دا ده د حدیث رائے دا ده نو دوزخ په نه ختمیږي خدا جنت په همیشه برقرار وي خو چې برقرار وي نو ملا صاحب ما تاسو ته وی چې که برقرار نو تنگ بشي پکې نو روح المانی یو عجیبه خبره کړې ده روح المانی یو کتاب دی د تفسیر هغه وایي چې جنت کې ورځ نشته شپه پکې نه نشته شپه او ورځ اوقات په جنت کې نه نشته ګورې ښه دا خبرې ځان سره علمي مې شروع کړې او که تاسو په پیږئ نو ټیک ته اصل کې دا سړی ولې بوډا کېږي تاسو ته پته ده دا سړی د وخت د وجې نه بوډا کېږي وخت پې تېرېږي او دا وخت څه شی راغلی یې پیر صاحب داسې خطرناکه مسله ده که نه چې دا عالمان په خپل منځ کې اختلاف لري چې وخت پیژنې وخت دا څه شی دی نو د بعضو رایې دا لاړو څه شی نه دی ځکه څه شی نه دی زما دې خبرو ته سوچ کوئ چې دا کم حال دی نو دا یو سکنډ دی یو سکنډ کې څه کېږي دا کم چې ما ووینه دا خو لاړه ختمه شوه که نه دا خو ماضي ده ماضي کې خو ماضي نشي رانیولی او دا کومه چې را روانه ده دا څه شی دی دا حال دی دا استقبال دی استقبال کې هم نیولې خو نه کېږي دا خو را روانه ده لا موجود نه ده نو کوم اصل وخت چې دی هغه یو سکنډ دی نو یو سکنډ کې څه کوي یو سکنډ کې هېڅ هم نه کېږي نو اصل کې دا وخت چې تاویږي را تاویږي د دې د وجې نه انسان کې زوړوالی راځي بدل ماما ده یاد دي شي چې دلته به ښه ناست وي تکړه به وي او دا سب په ټول د میرې د سپین ږیرې ډک اوس پکې یو هم نشته نه پکې شیرګل نشته او نه پکې خندل ماما شته او نه پکې روتخان حاجي شته او نه پکې عظیم حاجي شته او داسې نه پکې بس یاره جبګل حاجي شته ټول چې څونه مشران دا څه وفات کړ دا وخت چې و ته دلته نیغ ناست یو ښه ځوان وی خو چې وخت باندې کله تیر شو نو بوډا شو اوس ته سوچ وکړه چې دا وخت نه وي خو بس نیغ به داسې ګرځې روغ جوړ به یې که نه چې وخت نه وي نو جنت کې وخت نشته دې خبر دا تاسو به بوډاګان کېږئ ولې نه جنت کې به ولې نه بوډاګان کېږئ وخت نشته جنت کې بوډاوالی صادق ماما ځکه نشته چې وخت نشته او ټول به پکې انشاءالله د 18 کالو یا د 15 کالو په ځوانۍ کې وردننه کېږي ښه انشاءالله بوډېګانې ښځې به هم پکې دننه کېږي یو بوډۍ راغله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وایي زه به جنت ته ځم بوډېګانې جنت ته نه ځي زه خپل کار کوه هغه په جړو په انګولا باندې سر شوه خفه شوه چې له بوډېګانې به جنت ته نه ځي نو زه به څه چل کوم نو چې داسې وار ووته نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ورشه اواز کوې ورته چې بوډېګانې ځکه جنت ته نه ځي چې ته به د بوډېوالي په حالت کې جنت ته نه ځې بلکې الله پاک په دې انشاءالله ځوانۍ نو د ځوانۍ په حالت کې به جنت ته ځې انشاءالله نو ځوانان کېږي به دوه قوله دي یو دا دی چې د 18 کالو په عمر کې به دننه کېږي او یو دا دی چې نه د 15 کالو په عمر کې به دننه کېږي ګیرې به هم نه وي دا یاد ساتئ ښه صرف د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ګیره مبارکه وي د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام د 4-5 کسانو متعلق راغلي چې د هغوی به ګیرې وي نور ټول به اجرت امرد وي څه شي وي اجرت امرد ګیرې به نه وي وجود باندې به هم یو ویښته نه وي راغلی او نه به هم ګیرې راغلي وي او روایاتو کې د راځي چې کله وردن نه شوې نو همدقه شان به ولاړ یعنی عمر به نه چلیږي همقه ځواني به نو ما تاسو ته یو خبره کوله روح المانی نقل کړي دي چې کله په جنت کې وخت نشته خو بیا هم سره د دې نه چې ورځ تېره شي د دې دنیا په نسبت سره او سحر کېږي نو چې څنګه سحر کېږي ستا دا بنګله به الله تعالی بل نوي کړي وي ته چې راپاسې ته به وایې خوب پکې نشته خو چې ته راپاسې نو ته به وایې چې وایي دا خو زما هغه بنګله نه ده زما هغه ځای نه دی راغلی
او د الله د قدرت نه هیڅ بعید نشته. ګورې دا آیات دا زموږ عقیده ده. د الله قدرت خو لا یو طرف ته د انسان قدرت کې دا راغلی دی چې تعالی نن دې کې شپه درکې او سبا د لایات آباد کې درکې او بل ورځ د لمري کې درکې ټول پاکستان کې چې ګرځي راګرځي او بیا واپس راځي نو 15000 کاله خو په دې کې تېرېږي. پرې پوهېږې نو د الله د قدرت نه هېڅ بعید نشته. نو چې نشته نو جنت په الله تعالی انشاءالله هر ورځ درته بدلوي را بدلوي. نو دا جنت الله تعالی پیدا کړی دی او دا ښکلي کېږي هر ورځ د روژې پر شپو او پر ورځو کې دا جنت ښکلي کېږي. د روژې په دې شپو او د روژې په دې ورځو کې دا جنت ښکلي کېږي. ملایکې ښکلي کوي. بیا چې اخیره ورځ راشي د دې کوجې اوله ورځ راشي د روژې نو دا ډولناک او دا سنگارناک جنت دا الله تعالی د انسانانو لا تقسیموي چې دا ستا دا ستا دا ستا دا ستا دا ستا دا یوه خبر. بیا دوزخ ته نعوذ بالله من ذلک زمونږ رأی دا ده چې پیدا دی او حدیثو کې نه راځي دوزخ ته الله تعالی ډېر زیات ګرم که نو سور شو. بیا چې ډېر زیات ګرم شو نو شین شو. بیا چې ډېر زیات ګرم شو نو تور شو. اوس چې په الحال د دوزخ رنګ دی دا تور راغلی دی. دا ځان سره یاد سه د ډېر تپش د وجې نه او د ډېر ګرموالي د وجې نه دا څه راغلی دی تور راغلی. تاسو به چې څنګه تور راغلی تاسو ته دی الله تعالی دی د فسادات او فتنو مو ټول په شریکه په امان کې وساتي. خو چې دماکه اوله کې وشي نو تاسو به دا ویډیوګانې ګورئ دا اول تور غوندې لوخړه راوچته کي. دا د ټولو نه زیاته ګرموي. دا ګوره یاد ساتئ ښه دا چې انسان وکړي خرابېږي. نو چې اور تور شي نو چې څومره تور شي نو بیا خطرناک کېږي. د دغې اور نه د بچ کېدو دپاره الله تعالی موږ له اشیا راکړي دي. دې شي سره به د اور نه بچ کېږي. دې شي سره به د اور نه بچ کېږي. دې وایي چې کله جهنم الله تعالی پیدا کړ نو جبرائیل علیه السلام الله تعالی ولګوي لږ خو وګوره راوګوره که نه چې څنګه دی ملایکو باندې جهنم اثر نه کوي. دا یاد ساتئ پرې پوهېږې قوي لوی اولیو باندې د جهنم اور اثر نه کوي. انبیو باندې د جهنم اور اثر نه کوي. پرې پوهېږې تاسو به اورېدلي که نه جهنمیان چې کله جهنم ته وردن نشو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بیا ورننوځي جهنم ته او شفاعت پکې یا الله دار وباسه یا الله دار وباسه یا الله دار وباسه یا الله دار وباسه یا الله دار وباسه. نو چې ورننوځي نو خو اثر پرې نه کوي که نه فرشتې به ورننوځي بلکې د فرشتو ډیوټۍ په جهنم کې الله تعالی لګولي دي. نو فرشتو باندې الله تعالی اثر نه کوي. د جهنم اثر پرې نه کېږي. په جبرائیل علیه السلام باندې د جهنم د اور او د جهنم د تپش او د جهنم د ګرمایۍ اثر نه کېږي. هېڅ اثر په جبرائیل علیه السلام نه کېږي. جبرائیل علیه السلام جهنم ته ورغی یا د بار نه یا د دننه نه ویې کتل ډېر سخت خراب ځای راغلی ناکاره ځای راغلی چې راغی یا الله پاکه دې ته به هم لا څوک ورځي دې جهنم ته به هم لا څوک ورځي جهنم د اوسېدو ځای دی چې څوک په دې ته ورځي. نو بیا ته الله تعالی شهوات را جمع کړه. څه یې را جمع کړه مزید وګځې مزید وګځې چې کله را جمع کړې او جبرائیل علیه السلام لاړ او د دې جهنم نه ګیر چاپېره دا مزید وګځې وکتلې یا الله پاک په ټول هر څوک باز دلته را روان وي. ځکه ظاهر خو مزید خو باطن یې څه دی تبعی ده که نه. ظاهر خو مزید خو باطن یې څه شی دی د الله قهر دی که نه. ظاهر خو پیر صاحب مزیدي د مزو په لاره به جهنم ته ځي او جنت دا تکالیف راغلي. جنت څه شی دی تکلیف دی که نه وایې که نه. دا خو لا اوس ښه شو دا روجې نیول او دا منځونه کول او دا جهادونه کول او دا اوداسې کول او چارهدامونه کول دا وړې خبرې راغلي. په دې او د چارهدامونو په دې اودسونو کې په یخنۍ کې چې اوداسې چارهدامې کې څومره لوی تکلیف دی. حدیث کې راغلی دي په نیکو کې ښکلې نیکي اعلی نیکي په حدیث کې دي په نیکو کې ښایسته نیکي اعلی نیکي دا ده چې سړی په یخو اوبو باندې چارهدام وکړي او ښه د اخلاص چارهدام وکړي. یو خو دا دی چې هسې چارهدام کې لاس ورته داسې د طالبانو چارهدامي طالبانو چارهدام زه دې ته وایم بله ورځ زمونږ یو ځای ته تلي یو طالب ورده نه شو چارهدام یې کو چارهدام یې چې کله کو یاره زه چې څونه وخت کې لاس وینځمه نو هغه وخت کې هغه چارهدام وکړو راووته خپې نیمې وچې نیمې دغه
نو زما د زړه کې ده خو هغه طالب داسې دی چې هر مانځه ته چارهدام کوي هر مانځه ته نو ما زړه کې دا راغلی یاره مونږ یې یو ځل کوو خو سمې تړو ګورې ښه پرې پوهېږې یو چارهدام کوو خو سمې په بیاستو باندې وتړو نو بیا لسته ګنټې وي او دوی نو چارهدام به کوې خو حدیث کې راځي چې وضو علی مکاره مکاره او داس چارهدام دی خو په یخو اوبو باندې چې ستاړه نه غواړي او چارهدام کې د دې ځای پورې د دې ځای پورې لاس وینځل مستحب دی ګورې خو دا مسلې مونږ تاسو ته نه کوو تاسو بیا ډېر زیات د دې نه ګډې وډې مسلې جوړې کړي حضرت ابو هريره صاحب رائے دا ده د بعضې صحابهو رائے دا ده چې لاس د دې ځای پورې بلکې دا مستحب کار دی ګورې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت د چارهدام ځایونه به د قیامت په ورځ باندې پړقار کوي دې ته غر المحجلین وایي مخ پرې پړقار کوي د قیامت په ورځ باندې لاس پرې پړقار کوي د قیامت په ورځ باندې دا د چارهدام دا سر دا پرې پړقار کوي خپې پرې پړقار کوي بیا چې دا ته دې پورې ومینځي نو مستحب دی چې دا پرې وپړقېږي چې دې پورې ومینځي مستحب دی چې دا حضرت ابو هريره صاحب چارهدام کو خپل ځای کې ناستو او دا مټې رانغاړلې وو دې ځای پورې دا زینځه د خلکو مخکې نه پټ شاګرد ورننه چې څنګه شاګرد ورننه وته بس زر یې دا مټ راښکته کړ شاګرد خو ته ما ولیدې که نه چې تا خو د دې ځای پورې لاس وینځه مونږ ته وایي چې د دې ځای پورې لاس وینځه او تا د خپله د دې ځای پورې وي وایي ښه دا ده چې الله تعالی زما دا د رڼا ځای ډیر کړي خو که د دې امیانو په مخ کې د دې ځای پورې چارهدام ووینځه که نه نو د تنګي د ویډیوګانې اوس خو چې څوک راځي نو سلام او کلام او دعا او دغه وروسته وي هسې خبره کوو مونږ له چې اوس نن سبا څوک راځي که نه هغه دوا کمه کوي هغه دا وروسته وي چې ما ته دعا وکړه چې ما الله پاک جي ویډیو جوړه کړم جي تصویر وال نو خو دا چارهدام مونږ د دې پورې کوو که نه او دا د پاکستان کې خورېده نو د خلکو به بیا یو شرمول کو چولو کو مولیانو خو د دې پورې نو بعضې کارونه به جایز وي خو هغه به ګورې صحیح ده پټ کړی ګورې ښه هغه وجه د دې دا ده چې فساد جوړ نه شي عوام د دې نه غلطه پیدا وانه لي عوام د دې نه غلط سوچ وانه لي جائز کار به هم کله ناکله چې عوام په غلطه کې مبتلا کېږي نو ته به ګورې هغه جائز کار هم نه کوي ملا به هغه جائز کار هم نه کوي حضرت تانوي رحمه الله یو ډېر لوی عالم دی هغه وایي ملا سړی به زړې روټۍ نه خرڅوي ملا سړی به اوچې ډوډۍ نه خرڅوي طالبان ورته وایي چې دا اوچې ډوډۍ پاتې شو نو څه ولې به یې نه خرڅوو دې سر به سپک کار دی سبق کار دی سپک او هر هغه کار چې هغه په ملا سړي باندې سپک کار هغه کار به ګورې ملا سړی نه کوي نو داسې کار حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې مخ سره چې سړی چارهدام کوي نو دا مخ پې رڼا دا لاس پې رڼا دغه شان دا خپې به رڼا دا خوله به رڼا کوي دا پوزه به رڼا کوي دا سترګې به رڼا کوي د دې چارهدام د اوبو د وجې نه به رڼا کوي خو کله ناکله زیاتېدل خیر دی راغلی دي خو په پټې طریقې سره راغلي خبره مې تاسو ته به هر حال دا کوله چې جهنم د الله د طرفه یو ډېر لوی مصیبت راغلی دی خو روایاتو کې راځي د دې نه د پناه دپاره الله موږ له اسباب راکړي دي یو سبب چې د جهنم نه په انسان خلاصیږي یو سبب چې د جهنم نه الله تعالی انسان له پرده ورکوي ډال ورکوي هغه د الله په رحمتونو کې روژه راغلی الصوم جنه حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای دا صوم او دا روژه جنه ده جنه په دوه معنو سره استعمال شوی ده یو په معنی د شهواتو نه د بچ کېدو آله او یو په معنی د جهنم نه د بچ کېدو ډال یو د شهوت نه د بچ کېدو ډال او یو د جهنم نه د بچ کېدو ډال ګورئ تاسو ټول انسانان یې روژه م چې نه وي که نه خفه کېږئ ما نه مه یو خو دا ډېر بزرګان یې خو پرېږدئ خو چې دا روژه نی او دا نور عام خلک د عام ځوانان ناست دي که نه نو چې روژه نی نو هر څه ته ګورئ راګورئ ګورئ که نه وایه خیر دی که نه ګورئ که نه بلکې کله ناکله پکې دا لاس هم دی خپل ملګري ته داسې چې ما په خپله ښکلي دوه مولیان لیدلي ښه سم ما نه مخکې روان په موټر سایکل باندې زما دا ګمان هم راته چې دا به طالبان غوندې ومه چې زنانې ولیدې نو ما اوس کتله د یو د بل دا دغه ورکه څه شاغوت نه خو په دې منګوله باندې داسې وه په دې منګلې نو چې روژه دي نو بیا په منګلو به سنګل باندې بیا ارامېتوب کې خفه کېږه ما
بخاري کې روزه دې راشي نو بیا به ګزاره کوي که نه جګړه چې نو خلک وایي لکه روزه ده روزه ده خدای ته وګورې روزه ده روزه ده پوچ پلیت چې څوک وایي نو خلک څه وایي لکه روزه ده روزه ده خدای ته وګورې روزه ده روزه ده نو روزه داسې شی دی چې دی کې د انسان وجود الله تعالی د کنټرول یو ماده الله تعالی په دې کوي بیا څه روزه چې دی که نه ګناه ته به شوق نه کېږي داسې ده او که نه ده وایه روزه چې وي نو ګناه ته به شوق نه کېږي روزه چې وي الله ته به مخ راغلی وي نو الصوم جنه صوم جنه ده جنه په معنا د دې سره چې دا ډال دی د شهواتو نه ډال دی د ناکاره کار ده یا الصوم جنه صوم او روزه دا د جهنم نه ډال راغلی دی او یقیني د جهنم نه ډال دا یو داسې عبادت دی الحمدلله الله دې زمونږ په سم اخلاص سره نصیب کړي یا یو داسې عبادت چې صرف د الله د رضا نه پاره ونیسي که نه الله بدل انشاءالله په دې باندې خیر او برکت او د جهنم نه انشاءالله پناه درکړي دا ځان سره یاد ساتئ الله په دواړه جانه خوشحاله کړي مسلمانانو او زما وروڼو او زما دوستانو د فلسطین د مسلمانانو متعلق به مونږ دا وویو چې امت د فلسطین د مسلمانانو سره ډېره لویه غداري روانه کړې ده ګورې خفه کېږئ مه مولیان پخوا زمانه کې به مونږ وی چې دا سمرقند غر کېده او دا بخارا غر کېده او دا بغداد غر کېده او دا قرطبه غر کېده نو دې مسلمانانو څه کول دا به زموږ دې ذهن کې په ټولو دنیا حکومت او بغداد غر کېږي په ټولو دنیا حکومت او سمرقند بخارا غر کېږي او لکه د مسلمانانو چې امام حسن صاحب او امام حسین صاحب او کربلا کې شهیدان کېدل نو د مسلمانانو څه کول زموږ ذهن دا نه اخیستل چیرې په اسلام او په مسلمانانو باندې تکلیف وي او بل مسلمان ورته ګوري او ښه ناست دی نو دا زموږ ذهن نه اخیستل اوس راته پته ولګېدې چې دا کیدی شي وملیده که نه قسم اوس راته پته ولګېدې چې مسلمانان به حلالېږي او داسې ضعف ته به خلک ورسي او داسې کمزورۍ ته به خلک ورسي او داسې بېدینۍ ته به خلک ورسي او داسې بېغیرتۍ ته به خلک ورسي چې مسلمانان به حلالېږي او ماشومان او زنانه به بېعزته کېږي په هسپتالونو کې د هغوی به بېعزتۍ کېږي په هسپتالونو کې د هغوی سره به زناګانې کېږي په هسپتالونو کې او نه به عوام پاسي او نه به بادشاهان پاسي او نه به لښکرې پاسي او نه به قوتونه پاسي دا زموږ ذهن اوس واغسته چې دا چې کله قوم او کله چې ولس او کله ملکونه او کله بادشاهان بېدینه شي بېغیرته شي نو داسې کله ناکله کیدی شي لکه څنګه چې د فلسطین د مسلمانانو سره او لکه څنګه چې د غزا او لکه څنګه چې د فلسطین د مسلمانانو سره نن سبا په حال روانه ده دونه به وي چې الله تعالی دې امداد ولو کړي ځکه حالات داسې طرف ته روان دي چې یو طرف ته بمبارۍ دي د دې سره سره چې عامه عمومي بمباري پې نه روانه ده عمومي قحط او عمومي لوږه کې هغه غریبانان مبتلا شوي دي ګورې عمومي لوږه که تاسو وګورئ د اوړو یوه بوجۍ چې راشي نو یو 500 خلک ورته ولاړ او هغه هم نه رسي ماشومان زنانه دا ټول قتلیږي روان دي بمبارۍ روانې دي او الله تعالی به تپوس هم کوي ګورې اول به الله مانګ نه کوي ما نه کوي او بیا به الله تاسو نه کوي هر سړی د ځان دا فرض کړي چې اول به الله ما نه کوي دا ځان کې فرض کړي دا نه چې ما نه به نه کوي د نور چا نه به کوي او بس نه اول به الله ما نه کوي زما د وس مناسب سره بیا به الله پاک ته زرداری نه کوي او دا بشاباز شریف نه کوي داغه د وس مناسب سره بیا به الله تعالی د مصریانو نه کوي داغه د وس مناسب سره بیا به الله تعالی غټ دجال اکبر د دې سعودي او غټ رزیل شهزاده دی نوم یې ډېر مقدس دی په خولې مې نه راځي یو به د ابن سلیمان نه کوي د دغه رزیل نه او یو چې څونه لوی حکمرانان د عالم اسلام دي د دې ټولو نه به د دې ټولو ماشومانو د دې ټولو زنانو د قتل د دوی د شهادت او د دوی د بېکسۍ او د دوی د بېوسۍ او د دوی د دې لوږې او د دوی د دې درد تپوس په الله تعالی د دې ټولو نه کوي ګورې یاد سات دا تاسو څه وایئ چې دا به الله تعالی پرېږدي دا به الله تعالی تباه برباد به کړي دا د الله نه طرفه یو امتحان دی په عالم اسلام باندې دا د الله نه طرفه یو امتحان زموږ خو وس نه رسي زموږ خو دا وس رسېده چې دا سوي د دې دا وس هم رسېده د دې نه اخوا وس قسم دی په الله که زموږ رسېده مونږ د خپل وس مناسب که مونږ پاسېدو هسې خبره کوو نو هغه د اسرائیلیانو سره به هم جنګ وروستو راځي
د دې خپل اسرائیلیانو سره به هم جنګ راځي. هسې خبره کوو که که مونږ اوس پاڅېدو چې نارې تکبیر الله اکبر ورځی پې هسې خبره کوو نو چې مونږ وي نارې تکبیر الله اکبر ورځی پې نو چې دا کویټه پورې رسې نو دونه قتل عام به شوي وي د دې خپلو رجیلانو سره د دې خپلو هندوانو سره چې پته به یې نه لګي ګور نو زموږ خو وس نه رسي فلحال زموږ وس نه رسي د الله وس رسي د دې بادشاهانو وس رسي د دې صدرانو وس رسي د دې پوج وس رسي چې وس یې رسي او بیا هم د هغوی امداد د نزیات ساتي داسې به الله تعالی هلاک تباه برباد کړي لکه څنګه چې فرعون او نمرود هلاک کړو داسې به الله تباه برباد کړي. مانه مه خفه کېږئ زه په دې جذباتي نه یم خو داسې به الله تباه کړي. دونه ماشومان مړه شو که نه دونه ماشومان او داسې ښایسته ماشومان د ګلاب د ګل په شانتې ماشومان معصوم ماشومان چې د هغوی لاسونه د ټول امت په دې ګریبان کې پراته دي. ولې تاسو خفه کېږئ په دې باندې دا به الله تپوس کوي او دا څوک چې ځان ته وایي چې زه د طاقتور یم او زه زورور یم د ده نه به الله تعالی ته که هغه پاکستان دی او که هغه ترک دی او که هغه عراق دی که هغه مصر دی د دې ټولو نه به الله تعالی د دې ټولو د اسرائیلیانو سره د هغې نه خو زمونږ ګیله نشته ګیله هم ته ځکه نشته زمونږ سره جنګ دی هغې زمونږ له په تاثیر خو نشي راکولی د هغې سره زمونږ جنګ دی جهاد دی خو دا خپل بې غیرته مسلمانان چې امداد نه کوي نه وسله رسوي او نه خوراک رسوي که وسله او خوراک هم ورته ورسېږي زما انشاءالله د امید دی چې الله تعالی به فتحه د دې مسلمانانو نصیب کړي انشاءالله. دوه څیزونه ښه یو که ورته وسله ورسېده او یو ورته خوراک ورسېده نو که خوراک او وسله ورسېده الله تعالی به بیا دې مسلمانانو له فتح ورکړي خو زموږ د دې مسلمانانو حکمرانانو په زړه کې د الله تعالی دا ور واچي چې هغوی ته خوراک ورسوي او هغوی ته وسله ورسوي او که نه د دوی په دماغو کې دا نه غورځېږي نو خدای دې دوی داسې تباه برباد کړي لکه څنګه چې فرعون تباه کړی د دغې نه دې زیات الله تعالی په خپل سر تباه کړي. خپل سر مې ورته ووایي ګورې ښه د قوم په سر نه الله دې داسې په خپل سر تباه کړي لکه څنګه چې فرعون او نمرود تباه شوی دغه کسان صاحب اقتدار د عالم اسلام ټول الله تعالی تباه برباد کړي او عوام دې الله تعالی د دې شر دا بس د عوامو کار نه دی زمونږ وس دا رب کریمه د هر چا ما ته پرون نه بل پرون ما په خیال یو سړي رنګ وکړي ما 40,000 روپۍ ما سره دي او زه څه چل کوم په دې باندې مې یاره مونږ ته اوس فلحال پته نه لګي کوم اکاونټونه چې د دې لپاره وو هغه فلحال حکومت ټول بند یو ملک کې چې سړی حیران یو ملک کې چې په میچ کې ته د فلسطین جنډه نشي اوچتولی دنه خبر یې میچونه کېدل زموږ د خلکو به پکې د فلسطین جنډه اوچته کړه نو په یو ملک کې چې ته د فلسطین جنډه نشي اوچتولی او د هغوی د امداد چې کوم اکاونټونه دي هغه بند دی او چې د هغوی لپاره چېرته د نیکۍ پوسټ کېږي نو دا خو د یهودیانو دا فیسبوک میسبوک هغه د نه په هغه ساعت باندې ختموي بلکې ټول آیډي دې ګورې ختموي نو چې کله د جالیت او ګمراهیت او د الله دشمني دې حد ته لاړ شي نو داسې خلکو نه به څه د ایمان او د غیرت تپوس او تماو کې ګورې ښه خو الله دې د هغوی امداد او څنګه چې د غریبانانو امداد الله په بدر کې کړی هېڅ وس او داسې نو د دنیا په سر باندې چاته هم داسې سترګې نه وي چې دا به زما امداد وکړي په بدر کې بس دغه خلک و بس چاته سترګې نه وي چې دی به زما امداد وکړي دغه شان الله تعالی د فلسطین د مسلمانانو دنیا بې غیرته مسلمانان دي خو چاته سترګې نشته بس یو الله دې امداد وکړي الله دې طاقت نصیب کړي الله دې قوت نصیب کړي یهودیان دې الله تعالی سره د امریکې سره د فرانس سره د جرمني سره د ټول یورپ سره د هر هغه کسانو چې د دوی موافق او د دوی په طرف باندې دی الله تعالی دې تباه برباد یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب یا الله تکلیف او مصیبت نه په امان کې وساتي د دوه جهانو خیر او برکات مونږ لراکړي د دوه جهانو د شرور نه په امان کې وساتي یا الله پاکه آخرت هم ښه کړي رب کریم آخرت هم ښه کړي یا الله تر نه راضي شي یا الله بیماران له صحت کامل عاجل ورکړي یا الله تعالی سور بیماران چې هغوی جوړ کړي یا الله تعالی سور رنځوران چې صحت کامل عاجل ورکړي مشرانو مبخي کشرانو ته خیر پېښ کړي چې دردونو دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی